د رشید خان ارمان کیپټني به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سقوط یوه برخه وي. سلام ملګرو، ستړي مه شئ. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس وایي رشید خان هغه څوک دی چې تل یې په لوبډله کې 100% وړتیا ښودلي، لوبغاړي او ولس ورباندې راټولیږي. خو مینوال یې او د کرکټ مبصرین یې په اړه داسې وایي. رشید خان ارمان چې د افغانستان د ملي لوبډلې یو بهترینه لوبغاړی دی، په ډېر لنډ وخت کې داسې نوم پیدا کړ چې د کرکټ ټوله نړۍ حیرانه کړه. رشید خان چې د یو لوبغاړي په حیث کومه لوبه ترسره کولی شي، د لوبډلمشرۍ یا کیپټنسۍ په مهال داسې لوبه نشي کولی. ډیری مینوالو لوبغاړو په دې ډیر شور جوړ کړی چې ولې رشید ارمان ته دا مسؤلیت ورکړل شو. خو اوس بیا ډیری مینوال په دې فکر دي چې رشید خان د اماراتو خلاف د محمد نبي په نشتون کې کومه بریا ترلاسه کړه. داسې وایي چې نه یوازې د ده لوبه چې دی په شخصي ډګر کې لوبه کولی شي، بلکې هر مسؤلیت ښه ادا کولی شي. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف خان وویل رشید خان اوس په لوبډله کې داسې څوک دی چې په لوبډله کې بل داسې کاس نه لیدل کیږي. دا و د رشید ارمان په اړه نوي معلومات. د نورو داسې ویډیوګانو لپاره د چینل سبسکرایب مه هیروئ.